که چیرې تاسو کمپیوټر استعمالوئ نو دغه اپشن خپل په کمپیوټر کې خامخا آف یا هم بند کړئ. دا چې د کمپیوټر د هر یوزر همدا خواهش او هیله ده ترڅو خپل کمپیوټر د وایروس څخه وساتي. خو ځینې وختونه وایروسونه زموږ کمپیوټر ته بغیر له اجازې او په پټ ډول داخلیږي چې دا وایروسونه اکثره وخت د یو اس بي، فلاش، ډرایوونو او یا هم میموري کارت څخه کمپیوټر ته داخلیږي. د دې لپاره چې تاسو د دغه وایروسونو مخه ونیسئ نو تاسو خپل د کمپیوټر د کیبورډ څخه د وینډوز بټن او د هغه سره همزمانه آی بټن کلیک وهئ ترڅو ستاسو لپاره دغه سیټینګ خلاص شي. بیا به تاسو ډیوایسز ته راسئ، د هغه نه وروسته اټو پلی او بیا به دغه اپشن خپل په کمپیوټر کې آف کړئ ترڅو ستاسو د اجازې پرته کمپیوټر ته وایروس انتقال نشي. که مو چیرې ویډیو د خوښې وړ ګرځېدلی وي نو مهرباني وکړئ دغه ویډیو درسره لایک او شیر کړئ او د کمپیوټر ساینس د ښوونځي اړوند کورسونو، د موبایل د مهمو سیندونو او د ټکنالوژي د نوو معلوماتو لپاره زموږ پیج او همدارنګه زموږ د یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ د نوو معلوماتو څخه ژر تر ژره خبر شئ. مننه.